اوس یو سړی سوچ وکړي چې دا امت آخري امت دی او نور امتیان چې دی هغه ډېر وختي راغلي دي او د دې امت متوسط عمر چې دی هغه 80 او 80 کاله دی زیات سے زیات 100 کاله د نور داسې امتیان تیر شوي چې د هغو 500 کاله عمر نو هغه به ځان خبر تر دې عبادتونه هم ډېر زیات کړي لمونځونه به هم زیات کړي ذکر به هم ډېر زیات کړي ښه کارونه به هم ډېر زیات کړي د هغه باوجود دغه امت چې دی دا ولې دومره په مخ یعنی سړی ته سوچ یو سړی اشکال سړی په ذهن کې راځي او اعتراض په ذهن کې راځي چې آخري کې راغلی امت دی تر ټولو د مخه جنت ته روان دی په آخري کې راغلی امت دی پولیس صراط تر ټولو د مخه دی یوړي دومره فضیلت الله ولې ورکړي په قرآن کې الله ورته وایي ته بهترینه امت یې نو علماء لیکلي دي وایي دغه امت الله یو کار ورکړی دی د امت الله د انبیاء علیهم السلام ولا یو کار ورکړی دی یو منت الله پاک ورکړی دی د امت په مقدر کې الله پاک د خلکو کورو ته ورتلل لیکلي دي در بدر ګرځېدل لیکلي دي خپل د بچانو جدایي برداشتول لیکلي دي خپل د عزیزانو جدایي برداشتول لیکلي دي در بدر به ګرځي د خلکو ته دعوت ورکوي او مسافري به برداشتي خپل بچان به پرېږدي خپل کور والا او خپل مور دا به پرېږدي دا به زی د الله دعوت به د دنیا کونې کونې ته رسوي دغه کار چې د امت کوي په دغه وجه دغه اعزاز دغه تمغه امتیاز چې الله ورکړي دغه کار په برکت سره ده کچیر دا امت دغه کار کوي نو دغه فضایل الله پاک ورکړي دي عمر رضی الله عنه فرمایي وای دغه د دعوت کار خو نور امتیانو لږ لږ کوي خدا خپل ذمہداري ګڼل د په ذمہداري سره کول د دې امت امتیاز په دغه وجه باندې دي کچیر امت دغه کار سره شاته سیدا کار نه وکي په ذمہداري سره نو بیا دغه امتیاز چې هغه د امت نه دی بیا دا کار الله ورکړی دی د تبلیغ کار په دغه وجه سره الله پاک چې دومره زیات فضیلتونه ورکړي کدی امت دغه کار پرې شوی دعوت والا کار د دم بیا حیثیت کمیږي کم ټیم چې په دې مقصد باندې دی رواني نو هغه مقصد د وجه الله پاک د فضایل د تور کوي او بیا نبی علیہ السلام زموږ د پاره څومره خیر خاطر سوی دی یعنی حدیث کې راځي دائم الفکره همیشه به نبی علیہ السلام فکرمند او د امت په باره کې او همیشه به غمجن او پریشان به د امت په باره کې چې زما د امت سره الله څه کوي په هر موقع باندې نبی علیہ السلام موږ یاد کړی یعنی په مینا کې نبی علیہ السلام دعا وغواړي چې الله زما امتیان چې دغه وبخښ او ظالم امتیان چې دغه وبخښ نو په هغه ځای کې الله پاک هغه دعا نه کړ قبول واده نه سره وکړه مزدلفه ته رالی د عرفات څخه مزدلفه ته رالی دلته بیا نبی علیہ السلام چې دا دعا وغوښته الله پاک قبول کړ او نبی علیہ السلام وخندل ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه هغه ټول چې د الله رسول ته په دې موقع باندې نه وخندل دا څنګه وخندل او الله پاک زما دعا قبول کړه شیطان ولاړو چې څنګه زما د دعا د امت په باره کې قبول شوه شیطان وای بغار کړي چیغې کړي او په سر باندې خاورې دوی او منډي وای روان دي ما په شیطان باندې وخندل چې څومره ذلیل کې الله پاک نو نبی علیہ السلام په یو موقع باندې موږ نه پریش په هر ځای کې نبی علیہ السلام موږ د پاره دعاګانې غوښتي په مینا کې 15 غنټې راځي چې د دعا کول د امت لپاره چې زما امت وبخښي عائشہ رضی الله عنها فرمایي وای ورځ ما نبی اسلام ته قتل نبی اسلام ډیر خوشاله وای ما ورته چې د الله رسول زما لپاره دعا وغواړه وای نبی اسلام ما ته وویل چې یا الله د عائشه مخته شاته ټول ګناوي معاف کړي شنی غټي او ظاهري باطینی دا ټول ګناوي ور معاف کړي وای ما دومره زیات زدونه خوشاله سم چې زما د اصل زما په لمنه کې ولګېدی وای نبی اسلام ته چې عائشه ډیره خوشاله شوه وای مول زب څنګه نه خوشاله ستاسو دعا خو الله ډایرک قبلې تاسو ما لپاره دومره بهترینه دعا وغوښتله وای نبی اسلام سره ته وای شی زه د هر امتی لپاره په هر منځ کې دا رقم دعا وغواړم د هر امتی لپاره په هر منځ کې دا دعا وغواړم یو روایت کې راځي چې د ورځې 15 واره دعا ورته غواړم نو نبی اسلام په یو موقع باندې د امت نه دی ور کړی د دې امت لپاره ډېر سخت تکلیفونه برداشت کړي نبی اسلام منیب ازدی رضی الله عنه یو صحابي دی هغه وی رايتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الجاهلیه وای ما چې ایمان نو راوړی په ټیم کې ما نبی رسول الله ولید او هو یقول یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وای دا بدا ویل چې اے خلکو لا اله الا الله او استاسو کامیاب وس فمنهم من عصى عليه التراب وای په خلکو کې داس خلکو چې هغه په مخ باندې خاوري ورته ول د نبی رسول الله په مخ فمنهم من تفل في وجهه داسې بدبخت خلکو چې هغه په مخ باندې لاړې ورته کړي ومنهم من سبه حتى انتصف النهار و داسې خلکو چې هغه ته مسلسل شکنځل کولې بدی ورته ویل ته جوټه ته
مجنون یې لیونی نعوذ بالله مختلف الفاظ ورته ویل دوکباز شکنځل ورته کول حتی انتصف النهار اصحابي وای ما ورته کتل چې نیمه ورځ دی رسول د ساره تر ماپښینه غرمه پوری دا سړی مسلسل دعوت ورکوي څوک په مخ باندې لاړې ورته کوي څوک په مخ خاورې ورپاشي او څوک شکنځل ورته کوي تر دې پورې چې نیمه ورځ پرسو فجاءت جاریه بعث بماء وينجلي را دغه په لاس کې یو پیاله او وب پکښې وي فغسل وجهه ويديه نبی علیہ السلام په وب باندې خپل مخ پاکي لاسونه صفا کړ فقال يا بنيه لا تخشي على ابيك غيلة ولا ذله بهول چې بچیا د خپل پلار په اچانک مرګ باندې او د خپل پلار په دغه ذلت باندې ما پریشان کیږي فقلت من هذه صحابي وای ما خلق سبحانه وکړه د انجلي څوک ده قالوا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جاريه وضيئه وای خلق راتول چې د نبی عليه السلام لور زینب رضی الله عنها ده او دا ډیره خوبصورت انجلي و ان دا نبی عليه السلام د دې امت لپاره دومره تکلیفونه برداشت کړی دي داسې مشقتونه په ځان راوستي دا ډیر مثالونه دي د طائف واقعه ده نوري واقعه ډیر زیاتې دا تکلیفونه نبی اسلام خپل ځان راوست د څه لپاره چې زما امت چې دغه د جنم د اوره بچاوس یو ځکه نبی اسلام فرمایي وای زما استاد مثال داسې دی لکه یو سړی چې ور بلکی بیا په اور چې بل سي رڼا شي شاوخه نو هغه پتنګان چې کوم دی او د ځکه خوشني خصمانان چې دغه ټول په دا اور باندې را جمع شي وای سړی کوشش کوي دغه پتنګان د اور سره لري کوي هغه بیا په کې لکېږي و ازما مثال هم داسې دی چې زه تاسو د جهنم په اور کې ځان نه کوي داسې اعمال کوي چې جهنم ته ځان ورغورځوي زه کوشش کوم چې د ملا سره نسم را کښوم می خو تاسو بیا هم زما سره جهنم ته بیا رسولارس تاسو اعمال داسې کوي چې جهنم ته کوشش کوي رواني نو یقینا نبی اسلام موږ د پاره ډیر قرباني ورکړي په یو دغه کې راځي نبی اسلام د فاطمه رضی الله عنها ملاقات ته ورغلی التشورلینو دروازه ور وټکول وای زستا ملاقات راځم او زما سره یو صحابي مرسله دی حسین رضی الله عنه دا دی مسینه بل حسین وای غره ټول چې زما سره خو د پردې د لپاره دومره شي نه صدا خو صحابي دي زما د دې سره پرده ده دومره شي نه چې ځان په پټ کم د نبی اسلام لور ده د جنت د زنانو سردار ده نبی اسلام خپل پټو ورکې په دې باندې پرده وک پټو چادر سی ورکې دې پرده وکړه بیا نبی اسلام ورلیک د فاطمه رضی الله عنها چې وکتل داغه و سترګې نه وته وي رنگ تک جوړو د پریشانی سره ډیره مخامخ و نبی اسلام په وجه باندې د سر کې شو ته چې بچي سکسر وای د الله رسول ای بابا جان درې ورځې کې یو شی مې دي خوړل او تبه مې د سخت تبه مې دا رنگ تک جوړو و نبی اسلام ورته وځړل چې بچي استغفار درې ورځې سم دي خوړلې بس دغه بدله به الله په قیامت ورځ باندې درکې بیا نو دا د لوران چې دومره په تکلیف کې واچول دا زتالی زو یو ګلم نو کړی د زمالور دی ولې وجه ساتلې د زمالور ته به دا ولې د علاج نه ورکه دا دی ولې نه پریشان کړي بلکې ترغیب ورکي ورته وایي د دې بدله الله پاک درکې استغفار درې ورځې یو شی دي خوړلې دا څنګه چې زه خوراکونه کوم او بچیانو په تکلیف کې دغه امت لپاره نبی اسلام د دلران د طلاق ملو سوی دغه دین په خاطر باندې دغه امت لپاره نن چې موږ خپل اعمال ته وګورو چې آیا نبی اسلام خالص موږ صدا پښتنه وکي چې ستاسو لپاره په مینا کې ما جوړل ستاسو لپاره ما بچیان وږي وساتلې زما بچیان د طلاق ملاو شو په طائف کې زه په ډبرو باندې وستم او په مختلفو ځایو کې شبه به طالب کې زه په څومره تکلیفو کې وم او څومره مشقتو کې وم څنګه دعوت ما ورکوي خلکو ته او خلکو په ما لاړې تو کله خاوري پر اوشندلې تاسو ما د دین چې میټاوي دي تاسو د دین لپاره سو دغه دین لپاره تا کومه قرباني ورک او دا سوچ بنا کوي سړی وای خپل دیندار ایم بس نور مشورو ای اردو والا اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو دا سنی چې په خپل دینداری باندې ډیر فخر کوي او همسایه چې دی غریب بي دین دی په هغه باندې ته مهنت نه کوي وای په کور کې چې ور ولګيږي او کته دا سوچو کې چې په کور کې زما په کور کې خونه دی وای دا ور چې دی دا راځي اخرستا کورم بیا په لپیټ کې اخرستا کورم دخ کې دا سوچ بنه کو چې زه خپل دیندار زما بچان دیندار دي بس نور مشورو نه د بل بم فکر کو د نبی اسلام امت چې دی داغه ځمېداري ده چې هغه د بل چا خیال ساتي کبل څوک هم سائل منځ ته نه راځي هغه ته په شان انداز باندې ترغیب ور دعوت ورکو هغه د الله طرف ته راوړ
نو د په باره کې دی د سوي اجتماع روانه ده په 10 تاریخ روان جمعرات باندې په مازګر باندې سبي اجتماع چې دا غشرو کیږي نو داغه لپاره کم از کم هر سړی کوشش وکړي چې دا اجتماع کې مشارکت وکړي دا دوره عالمي ګور غټه اجتماع ده ټول بلوچستان د اجتماع کې شرکت کوي مختلف خلک زین هر سړی ته الله وسور کړی دی د علاقو سره هر سړی چې وغواړي هغه ته بندوبست ته کېدلی سي په هر علاقې سره ګاډیانې روانې دي بسونه روان دي نو موږ کوشش وکړو چې په دې اجتماع کې مشارکت وکړو دا ګوره څومره په محنت سره دا پنډال تیاریږي هغه ځای هواري د اوبو بندوبست کېږي خلک راځي په څو میاشتو باندې خدمات شروع دي ستې دپاره چې تاسې راسئ هلته د بزرګانو زیارت وسي د بزرګانو صحبت موږ حاصل سي او د هغو بهترینه بیانونه موږ واورو نو د دغه لپاره هغه تیاریانې کېږي نو دې لپاره هر سړی باید چې موږ کوشش وکړو ګوره موږ په دنیا کې څومره پکنیکونه کړي څومره چکر به مې لګولی د ماماګانو کره به تللي د رشتهدارانو سره به تللي مختلفو ځایو کې په وادو به تللي لیکن دا یو داسې دغه په اجتماع کې تلل اجتماع ته تلل هلته بیانونه اورېدل دا به یقینا د قیامت دپاره د نجات ذریعه ګرځي نه ده معلومه چې هلته د یو الله والا دعا قبول شي زموږ د ټولو بیړه پار شي زموږ خپل اعمال خو تاسو ته معلوم دي ما ته معلوم دي کېدای شي هلته څوک داسې دعا وغواړي چې الله دغه ټولې مجموعې ته مغفرت وکړه او هغه مستجاب الدعوا دي په دا مجموعه کې الله دعا نه ردوي د هغه د دعا په برکت سره به الله پاک موږ وبخښي ټول به انشاءالله کوشش کوو روان جمعرات باندې چې دی اجتماع ده انشاءالله 3 ورځې اجتماع به د اتوار په ورځ د هغه دعا ده ټوله په دې کې شرکت وکړو انشاءالله الله مې دنیا آخرت ښایسته